سلامونه نیکو هیلو مو هرکلی د سکون رادیو درنو اوریدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو کتونکو ستړي مسئ هیله د ښه به یاست یو ځل بیا مو شاعرانه بانډار خپرونې ته هرکلی درنو کتونکو او اوریدونکو شاعرانه بانډار خپرونه کې موږ بیلابیل شاعران لیکوالان او ادبفال را دعوت کوو د هغوی پر ژوند ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شیبې غږیږو د نن خپرونه کې بیا هم را سره مولا عزیز رحمان ایاز صاحب میلمه دی هیله د خپرونه تر وروستۍ شیبو واورئ او په مینه یې وګورئ ښاغلی ایاز صاحب تاسو ته هرکلی ډېره زیاته مننه ان صاحب تاسو او ستاسو د راډیو د لارې د سوشل میډیا د لارې ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم ډېره زیاته مننه کور مو ودان او مننه هم کوو چې زموږ دعوت مو قبول کړئ که وپوښتو د لومړنۍ پوښتنې په ډول چې مولا عزیز رحمان ایاز صاحب څوک دی چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې ترسره کړي ان صاحب په لنډو ټکو کې درته ووایم زه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ کې زیږېدلی یم او زده کړې مې تقریبا تر وړې دورې پورې رسولې دي خو ختمې نه دي تر وړې دورې پورې او عصري زده کړې عصري زده کړې مې بس د څلورم پنځم صنف پورې مکتب ویلی دی ښه نو خپرونې پیل به ستا په غزل وکړو شعر به درڅخه واورو وروسته به بیا نور پوښتنو ته ستانه سو ډېره زیاته مننه ان صاحب غزل دی نوی غزل مې نن وایي ژوند چټک روان دی نه درېږي ژوند چټک روان دی نه درېږي ژوندون چټک روان دی نه درېږي هر څه تېرېږي دوران نه درېږي او زما یاران اخ د جیبونو یاران زما یاران اخ د جیبونو یاران نن دا د یو پر میدان نه درېږي وخت تقاضا وکړه ما پرېښودلې وخت تقاضا وکړه ما پرېښودلې ځکه خو ما ته ارمان نه درېږي زموږ ګناهونو ته که چېرته خدای پاک زموږ ګناهونو ته که چېرته خدای پاک مهربان نه وي اسمان څونه ښه یو ځل بیا مننه زموږ ګناهونو ته که چېرته خدای پاک مهربان نه وي اسمان نه درېږي او ما د لالي سره واده کړې خو ما د لالي سره واده کړې خو تر خدای مې جار کړې باران ډېر علي ډېر ښایسته او چې زما د زړه د زخمو راکړې حساب چې زما د زړه د زخمو راکړې حساب دا وخت زما په ګمان نه درېږي او ایاس واړه جمپونه نه حسابي ایاس واړه جمپونه نه حسابي په دې وړو کې تاوان نه درېږي ډېر ښایسته ډېر علي ښاغلی ایاز صاحب څومره وخت کېږي چې شعرونه لیکئ ان صاحب تقریبا داسې د 1988 یا 1989 کال څخه چې تقریبا اوس نو 14-15 کاله کېږي چې دا لړۍ مروت کړې ده ډېر ښه څومره موده کې البته دومره موده چې کېږي تقریبا 14 یا 15 کاله څومره شعرونه مو لیکلي تعداد یې څومره دی شعرونه خو شاید ډېرې خو هغه چې په اصطلاح سړی حساب ورباندې یا شعر وبولي شاید 400-500 ډېر ښه شعري ټولګه چاپ که نه چاپ تر اوسه پورې نشته خو کار یې روان دی انشاءالله داسې په لنډ وخت کې چاپ شي دغه شعري ټولګه تاسې وغوښتل چې چاپ یې کوئ که یا هم ستاسې د مینهوالو ملګري غوښتنه وه چې باید ستاسې خواره واره شعرونه د یو ټولګې په توګه ټولنې ته وړاندې سي ولان صاحب ما خپله اراده نه ورته درلوده کتاب مې نه چاپوی په دې خاطر باندې چې تر اوسه پورې خپل شعر ته لا هم زه شعر نه وایم خو د یو کتاب خانې والا ملګرو دا خوښه وه چې زما په نامه باندې شعرونه راټول کړي چاپکار و هغه خپرندوی حقوق و هر څه د دوی سره دی او دوی چاپوي کور یې ودان او باید چاپ هم سي ځکه شعرونه مو د دې وړ دی چې باید د یو ټولګې په بڼه راواخیستل سي او چاپ سي غزل بیا هم اورو خپرونکي شي زیاته مننه ان صاحب غزل دی چې ژوند یو دروند بار دی د یو ستړي کس پر سر ژوند یو دروند بار دی د یو ستړي کس پر سر پروت دی او پر یوه لاره که آرام سلو کې شر پروت او تقریبا 6 سبه تنکۍ هیلې دعا ته راغلې تقریبا 6 سبه تنکۍ هیلې دعا ته راغلې چې کټ کې زما شهید ارمان پروت که لمر پروت دی او زه دروازې نیولې ګوتې غوندې درد مړ کړم زه دروازې نیولې ګوتې غوندې درد مړ کړم لالی د نوکو غوندې وتلی
ناخبر څومره ښایسته تشبیه وه. او زموږ ناره د منظور نه د حقیقي ناره ده. زموږ ناره د منظور نه د حقیقي ناره ده. پښتون زموږ ورور دی که څوک لر دی او که بر پروت دی او نور ټول ارام دي خو قوي اسلام په اور کې سوځي. ان صاحب نور ټول ارام دي خو قوي اسلام په اور کې سوځي. نړۍ دا لاس دی له بړستنې نه بهر پروت دی. او پوهېږې ولې دې ګوله بې اوبو نه تېرېږي؟ پوهېږې ولې دې ګوله بې اوبو نه تېرېږي؟ ډېره زیاته مننه. پوهېږې ولې دې ګوله بې اوبو نه تېرېږي؟ خانه درګاه ته د یتیم ماشوم نهر پروت دی. او ایاس ملا غوندې کسان دې کړل د مینې تابع. ښکلې په حسن کې د بل رقم اثر. ښکلې په حسن کې د بل رقم اثر پروت دی. ډېر عالي. بیا هم خوندور غزل که وپوښتو بیا هم ایاس ملا چې ولې مو شعر لیکلو ته مخه کړه، لامل یې څه و؟ دا پوښتنه ډېرو ځایو کې کېږي خو ما داسې دقیق جواب تر اوسه هېچ چا ته هم نه دی ویل. نو موږ یې دقیق جواب غواړو. او نه ورباندې دا چې ما شاعري ولې پیل کړې ده په دې لامل یې زه تر اوسه پورې خپله نه پوهېږم. خو زما په فکر هغه څوک چې الله دا پیرزوینه ورباندې الهام بالکل الهي پیرزوینه ده شعر شاعر کړی نو هغه مجبوره کېږي چې څه ولیکي. مخکې مو یادونه وکړل چې شعرونه مو تقریبا 500 600 شاوخوا باندې دي. دا شعرونه مو یوازې غزل فورم کې دي که نور ژانرونو کې هم کلم چلولی؟ زیاته برخه غزل فورم دی. البته څه ناڅه به شاید نظمونه هم پکښې ترانې هم دي. زیاته برخه غزل فورم دی. اوسني وخت کې که وپوښتو له ایاس ملا څخه چې ښه شاعر چاته ویل کېږي په ټولنه کې چې موږ هم وپوهېږو چې ټولنه کې موږ چاته ښه شاعر ویلی سو یا ښه شاعر چاته ویل کېږي په عامه اصطلاح؟ نظرونه مختلف دي. سړی به شاید ځان ته نظر زما په نظر باندې ښه شاعر هغه چاته ویلی سو چې ژوندی شعر ولیکي. د افغانستان انقلابي هیواد دی. قسمه قسم حالات پر موږ تېر سوي دي او شاید راسي. نو که موږ د حالاتو برابر شعر لیکو د کوم څه چې په نن ورځ کې روان دي په دې څه باندې غږېږو شاید هغه سبا بیا پر موږ باندې هغه شعر تاواني. نو زما په فکر بریالی شاعر ښه شاعر نوښتګر شاعر به هغه وي چې ژوندی شعر ولیکي. دغه څه په شعر کې راوړي چې هغه نسلونه خلکو ته پاتې سي هغه څه مرګ ونه لري. ښه یو بله پوښتنه چې موږ ډېری وخت له شاعرانو څخه کړې ده که نن له ایاس ملا څخه وکړو آیا هر څوک شاعر کېدلی سي؟ ما د ستا د تېرې پوښتنې په جواب کې درته وویل هغه کس چې الله شعر ولیکي یعنې زما په فکر په زور یې څوک شعر نسي لیکلی. دا پیرزوینه که الله نه یې کړې الهام یې سړي ته نه یې ورکړی فکر نه کوم چې څه دې ولیکي. مننه ډېر ښه. غزل اورو بیا هم دې شېبو کې غزل در څخه اورو. غزل یو زوړ غزل دی ان صاحب وایي ګډ مې ځکه په تنکیو هیلو لو دی. ګډ مې ځکه په تنکیو هیلو لو دی ستا پر حسن مې راټول زړه لکه واه څومره ښایسته ډېر عالي. چې زما و مخ ته بل سړي ته خاندي. چې زما و مخ ته بل سړي ته خاندي. چې زما و مخ ته بل سړي ته خاندي د نازوانه زو مه کوه دا ډېر ښایسته. ورسه ښه ډاډه اظهار د مینې وکړه ورسه ښه ډاډه اظهار د مینې وکړه یاره خوري دې نه خو ته چې بابا دی. او زلیخا شه د یوسف له مینې تېره زلیخا شه د یوسف له مینې تېره یوسف ستا نه د یعقوب سره ګرو دی او هېڅ د ګټې مخ دې خوار نه دی لیدلی. ان صاحب هېڅ د ګټې مخ دې خوار نه دی لیدلی چې وهلی دا ستا پر حسن دو دی او شورګان ښکلي ټول زما زړه ته راغلي زړه نه دی ترې جوړ کړی. او یار به بل پیدا کړو هیڅ خبره نه ده. یار به بل پیدا کړو هیڅ خبره نه ده. خدای خو نه دی چې بدرس جهان څونه ښایسته. یو ځل بیا مننه. یار به بل پیدا کړو هیڅ خبره نه ده. خدای خو نه دی چې بدرس جهان کې یو دی. څونه ښایسته. او له ایاس ملا نه پرته بل ته نه ځي. ما ټاکلی خپل زړګي ته قلمرو ما ټاکلی خپل زړګي ته قلمرو دی. ډېر ښایسته شعرونه مو مخکې هم یادونه کړو که یو ځل بیا تکرار پوښتنې ته ستانه سو چې تاسې وویل چې 600-500 شعرونه دي او دا یادونه مو وکړه چې ټول غزل شعرونه دي. ترانه ویونکي به مو حتما ستاسې شعرونه ویلي که څنګه؟ ډېرو ترانه خوانانو ویلي دي تقریبا هغه هم داسې په سواغو کې دي چې ویلي. ښه ډېر ښه ډېر ښه. مشهوره ناتخوانانو هم ویلي دي غیر مشهور ویلي دي خو ډېر ویل سوي. ښه هلمند کې مو د خوښ شاعر څوک او د هېواد په سطحه؟ دا پوښتنه خو نو دغسې پوښتنه ده چې سړی راګرځي. ان صاحب هلمندي ملګرو کې ماشاءالله موږ تکړه شاعران لرو شاعران شته خو زه باید د هېواد په سطحه باندې ووایم په سطحه نه.
ځکه هغه منطقو کتابونه وایي چې ذهن بس دوه شیان ادراک نشي کولی، خو چې سړی باید یو وي. زما د مولوي محمد علیم بسمل صاحب شعر بالکل 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 زیاتې مطالعه کوم. بسمل صاحب ډېره خوږه شاعري کوي. نعتخوانانو کې مو د هېواد په کچه څوک خوښ دی؟ د چا ترانې خوښوئ؟ نعتخوانانو کې ځینې ملګرو چې دا پوښتنه کړې ده هم زه داسې ورته وایم چې زه په نعتخوانانو کې انتخاب نه لرم چې دغه مې انتخاب دی. زه یې شعر ته ګورم، طرز ته یې ګورم چې هر نعتخوان البته که هغه ډېر کمزوری نعتخوان هم یم چې ښه شعر یې انتخاب کړی زه یې ډېره. نوو شاعرانو ته مو پیغام څه دی؟ نو شاعرانو ته پیغام دا دی صاحب چې لکه مخکې چې ما درته وویل چې ژوندی شعر ولیکئ، یو په زړو شیانو پسې مه ځئ. ډېر ملګري اوس هم داسې شته چې تر اوسه پورې منصور دی او مجنون دی، ګودر دی، بمبا دی. بمبا خو لا نه ویل دغسې څه ولیکئ، نوي ډېر څه نو پر هغو باندې باید کار وشي. شعرونو کې نوښت او مطالعه دې زیاته. ډېره زیاته مننه کور مو ودان. مننه کوم. ډېر زیات مننه. د سکون راډیو درنو اوریدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو کتونکو، نننۍ شاعرانه بانډار خپرونه همدومره.